سلام، وخت په خیر. په دې هیله چې جوړ او روغ به. اشرف شریفی یم تاسو ته په نن درس کې د انګلیش ګرامر په برخه کې یو ډیر مهم درس مې راوړی چې تاسو به پرې وکولی شئ د دغې زمانې په کومک سره هغه جملې جوړ کړئ کوم چې ورته پکې ضرورت ده. مونږ تقریبا په دغه چینل کې تاسو ته په هره برخه کې خپل زحمت باسلی او په هره برخه کې مونږ تاسو ته انګلیش ویډیوګانې ترتیب کړي. که په لومړي سر کې موږ تاسو په لومړي پلیلیسټ کې ما د انګلیسي ابتدایي درسونه اچولي، ورپسې مې د انګلیسي 4000 لغات اچولي، ورپسې مو آخر ته انګلیسي محاوره ده، انګلیسي ګرامر هم پکې شته. نن به موږ تاسو زده کړو پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس. هم تاسو به فکر وکړئ چې دا څومره لوی نوم او دا موږ څنګه زده کوو، خو دا ډېر اسانه ده. پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس یعنی معنا دا ده چې حال کامله جاری زمانه. موږ او تاسو تر اوسه پورې د ګرامر په زمانو کې زده کړي دي ساده حال زمانه، ساده جاری زمانه، ساده کامله زمانه او نن به دا زده کوو ساده کامله جاری زمانه. په ټول باندې یو مرور لرم. ساده حال زمانه موږ تاسو ویل چې دا یو داسې زمانه ده چې یو عمل یا په خلاصه جنرال فکت حقیقت کلي ولري، هابیچوال اکشن روزمره عادتونه اوسیږي، همدا شانته هغه عملونه چې موږ تاسو په خپله روزمره وي داسې عمل ته موږ تاسو ساده حال زمانه ویل. چې ساده حال زمانه موږ تاسو د څه څخه پیژنو؟ کله چې فعل راغلی وي، فاعل وي او ورسره د فعل لومړی حالت راغلی وي، صحیح سو، او اخر کې کمپلیمنټ د جملې وي. یا په عامه اصطلاح سره پیژنګلوي یو بل دا هم چې په یو جمله کې مثلا په منفي کې ډو ناټ او ډز ناټ نه کار اخیستل شوی، او بل پیژنګلوي دا هم چې کله په مفرد فاعل سره زموږ تاسو دا بل فعل چې وي دا اس یا ای اس اخیستی، البته په مثبتو جملو کې. بیا موږ تاسو ویل پرزنټ کنټینیوس ټینس یعنی ساده جاری زمانه. کنټینیوس ټینس موږ تاسو ویل چې دا هغه زمانه ته ویل کیږي چې هغه په حال کې په حالت د جریان کې وي، صحیح ده. لکه مثلا زه تاسو ته په حالت د تدریس کولو کې یا مثلا زه په حالت د منډو کولو کې، چې په انګلیش کې به موږ تاسو دا څنګه پیژنو، دا په دې حالت سره پیژنو کله چې فاعل راسي ورپسې ورب آی ان جی راسي، فعل آی ان جی واخلي او کمپلیمنټ راسي. او په منفي کې موږ تاسو ویل په بخښنې سره کله چې فاعل راسي او ورپسې د ټو بی ورب از ام آر د دوه څخه یو راسي. مثلا ته وایې کنه آی ام playing cricket، زه د کرکټ کولو په حالت کې، یعنی کلام چې تاسو په جمله کې د to be verb is mr څخه یو دانه وینئ، صحیح سو، او بیا ورپسې verb ing وینئ، نو دا بیا جاری زمانه جوړیدای شي. او په منفي کې د is not او همداشانته are not څخه کار اخیستل کیږي. بل موږ تاسو لرو present perfect tense لرو. present perfect tense موږ تاسو ته داسې عمل ښیي چې یو عمل تکمیل سي، سر ته ورسیږي. مثلا زه وایم ما لمونځ وکړ یا ما ډوډۍ وخوړه، یعنی یو داسې عمل چې هغه تکمیل سي، چې دغه دپاره موږ تاسو د have، صحیح سو، او verb 3 څخه کار اخلو. یعنی مثلا ته وایې کنه له کوم حالت څخه کار اخلو؟ کله چې په یو جمله کې موږ تاسو have has د دوه څخه یو وینو او ورپسې دریم حالت د فعل وینو او کمپلیمنټ وي. لکه مثلا وایې کنه I have done my homework، صحیح سو، I have done my homework، ما خپله کورنۍ دنده ترسره کړه، صحیح سو. یا مثلا ته وایې کنه she has، ګوره eat اول حالت ده، at دویم حالت ده، eaten دریم حالت، she has eaten the meal یعنی هغې ښځې ډوډۍ یا غذا وخوړه، یعنی خلاص هغه عمل چې موږ تاسو تکمیل کړی وي، صحیح سو، سر ته مو رسولی وي. نن به موږ تاسو دا زده کوو present perfect continuous tense یو داسې زمانه ده چې هغه ته کامله جاري زمانه وایي. دا یو داسې زمانې څخه بحث لري. ښه فکر وکړئ، کله چې یو عمل په تیر وخت کې شروع شوی وي، په تیر وخت کې مطلب دا ده یا 2 دقیقې مخکې یا 15 دقیقې مخکې یا 6 دقیقې مخکې یا یو ورځ مخکې یا هم کال مخکې، صحیح سو، یا 10 کاله مخکې. یو عمل مثلا 10 کاله 15 دقیقې 10 دقیقې مخکې شروع شوی او هغه عمل لګیا ده، مثلا کار کې لګیا ده، هغه عمل روان ده تر اوس موجوده وخت کې، تر دې حالت پورې هم هغه کار روان ده، او دا امکان ولري چې شاید په راتلونکي کې نور هم وي یا نه وي، دې کې موږ کار نه لرو. خو مهم څه ده چې په تیر وخت کې شروع وي، اوس هم لګیا وي او آینده کې امکان دی ولري چې لګیا. اوس به تاسو دا څنګه امکان لري؟ دا یو داسې امکان لري. ګورئ مثلا دلته ما مثال کړی، زه لګیا یم کرکټ کوم، دا کوم حالت ده؟ دې ته ویلی چې موږ تاسو I am پکې راغی، نو تاسو باید پوه شئ دا څه ده، کنټینیوس ده، کنټینیوس یعنی دا داسې عمل ده چې دا جاری ده. دې ته موږ تاسو I am playing cricket دا یو جاری زمانه ده، ځکه چې دلته to be verb هم راغلی او ing د playing سره راغلی، نو دا جاری زمانه دا زمانه. نو ته زه لګیا یم کرکټ کوم، صحیح سو، زه لګیا یم کرکټ کوم، دا جاری زمانه سوه. خو که چیرې زه تا ته زنګ وکړم مثلا
دا تاسې وایې زه لګیا یم کرکټ کوم، دا کرکټ خو به تا څه وخت شروع کړی وي، حد اقل دا کرکټ تا 15 شپږ یا هم 10 دقیقې مخکې شروع کړی یا 1 ساعت مخکې شروع کړی، خو ته لګیا یې ما په هغه دقیقه تا زنګ وتړل زه کرکټ کوم. اوس زه مثلا تا ته وایم چې تا څومره وخت کېږي ته کرکټ کوې، ته به حتما ماته وایې که نه چې زه له 3 بجو نه مې کرکټ شروع کړی ده او تر اوسه پورې کرکټ کوم او لا هم کرکټ کوم. یا مثلا داسې امکان هم کېدلی سي چې زه تاسو ته ووایم زه اوس فعلا درس ورکوم، صحیح ده، زه درس ورکوم او یو نفر ما ته زنګ کوي چې تاسو څه کوئ، زه ورته وایم چې درس ورکوم، او یو نفر ماته وایي چې څومره وخت کېږي تاسو درس ورکوئ، زه وایم چې مثلا 1 ساعت مخکې درس مې شروع کړی ده، اوس هم درس ورکوم او امکان ورسي نور هم درس ورکوم، صحیح ده. داسې زمانه ده. یا تا نه یو څوک پوښتنه کوي چې ته څومره وخت کېږي چې ته مکتب ته ځې، ګور یو عام مثال، ته څومره وخت کېږي مکتب ته ځې، نو دغه مکتب ته خو ته اوس هم دا دقه شروع نه ده کړې، نه، خو یا به 1 کال مخکې 2 کاله مخکې 3 کاله مخکې تا مکتب شروع کړی وي، اوس به هم په مکتب کې او امکان دی ولرسي 2-3 کاله نور هم ته په مکتب کې اوسېږي تر څو دا پروژه خلاصه کړي. ډېر یو اسانه ده. خلاص داسې یو عمل چې په تېر وخت کې شروع شوی و اوس هم لګیا وي، امکان ولرسي نور هم دا جاري اوسېږي. داسې زمانې ته موږ تاسو ویلی سو present perfect continuous tense. صحیح سو. د دې پیژندنه به د چی څخه کوئ، د داسې زمانې پیژندنه فقط تاسو کولی سئ د have been و has been څخه. په د present perfect tense ګوري مثلا دا continuous که تاسو ترې ایسته کوئ، موږ تاسې تر دې ځایه چې present perfect tense وویل، موږ تاسو صرف وویل have او has موږ تاسو وویل، خو اوس به تاسو چې کوئ چې کله present perfect continuous tense تاسو به له have been او has been څخه کار اخلئ، ورسره به فعل راولئ او فعل به ing ورکوئ او 2 خبرې چې نور دي هغه ته sense for وایي، دا هم ډېر اسانه دی، دا هم زه تاسو تشریح کوم، 2 څخه به یو دان راولئ پکې، صحیح ده. یعنی که په یو جمله کې تاسو وینئ چې have been او has been څخه کار اخیستل شوی، ستاسو ذهن ته باید دفعتا دا خبر ورسیږي چې دا عمل په تیر وخت کې شروع شوی ده، اوس هم دوام لري او شاید نور هم دوام ولري، داسې یو عمل درته ښیي، صحیح ده. اوس زه یو مثال لرم، اوس به تاسو دا وپېژنئ چې د have been او has been کله موږ تاسو کارولی سو. have been دپاره او has been دپاره، د has been لپاره موږ تاسو he she it مفرد هر هغه څه چې یو وي، he she it، he has been، she has been، it has been، صحیح سو. او have been به موږ تاسو I have been، you have been، we have been او they have been. په خبره خو انشاءالله پوه شوي. یعنی د have been به موږ تاسو کاروو د I you we دې سره، صحیح سو. I have been، you have been، we have been، they have been. او has been به موږ تاسو کاروو she has been، he has been، it has been. په دې به انشاءالله پوه شوي. اوس په دې ځای کې موږ تاسو 2 نورې مسلې دي چې هغه ته ویلی سي sense او for، دواړه جدا استفادې ځایونه لري. یو د sense معنا ده نه. اوس مثلا ته وایې، زه اوس مثال تا ته وایم چې تا څومره وخت کېږي چې تا کرکټ شروع کړی، یعنې څومره وخت کېږي چې تاسو کرکټ لوبه شروع کړه، ته مثلا وایې since morning، سهار نه، د سهار نه وخت مثلا ښه د سهار نه، یا مثلا ته وایې که نه د غرمې څخه یا د غرمې نه، د ماښام نه. نو دغسې حالات چې کله ته ټایم ښیې، د ټایم یعنې د وخت ښودلو لپاره به ته سینس کاروې. since morning د سهار نه، since noon د غرمې نه، since morning since بخښنې سره night د شپې نه. نو سینس به موږ تاسو په هغه ځای کاروو کله چې د وخت پکې ښودل سوي وي، صحیح سو. په دې باندې پوه سوي. او فار به موږ تاسو کله کاروو، فار معنا وسو. مثلا تا ته څوک وایي چې څو ساعته وسو چې ته انګلیسي تدریس ورکوې. اوس مثلا ما ته څوک راځي داخل کېږي ما ته وایي څو ساعته وسو چې ته د انګلیسي درس ورکوې، نو بیا به زه د فار څخه کار اخلم. مثلا زه ورته وایم for 1 hour، یعنې 1 ساعت وسو. یا مثلا زه وایم for 1 month، یو میاشت وشوه. for 1 year، یو کال وشو. یا مثلا ته for 5 days، 5 ورځې وشوي. نو د سینس او فار مطلب هم پیژنئ. سینس موږ تاسو کارولی سو د وخت لپاره، سینس کارو وخت لپاره، د سهار نه، ماښام نه، غرمې نه، دا ټایمونو. او فار به موږ تاسو کارو چې وسو، یعنی مثلا دا یو کال وسو، یو میاشت وشوه، یو ساعت وشو، صحیح سو. اوس بس تاسو دلته په مثالونو کې ښه پوره پې واضح پوه کوم. یو ډېر اسانه ده، دومره اسانه ده چې له حد اندازه نور نه لري. ښه ګورئ، اوس دلته یو مثال موږ تاسو لرو، وایي زما 3 کاله وشو چې انګلیسي زده کوم. تاسو فکر وکړئ دلته موږ کارولی د څه شی وشو، چې وسو پکې راغی او 3 کاله وسو، نو تاسو باید ډایرکټ فار نه کار واخلئ. په دې ځای کې که تاسو وګورئ هغوی د سهار نه لګیا دي، سهار نه لګیا دي، ټایم ده، بیا موږ تاسو سینس کارو.
او که د هغې 4 ساعته شو به بیا موږ تاسو فار کارو. اوس دلته دغه جمله مکمل جوړوم. صحیح ده؟ اوس ورته وګورئ دې جملې تاسو فقط یو نظر واچوئ. وایي زما 3 کاله وشو چې انګلیسي زده کوم. یو سړی چاته وایي د تاسو څومره وخت انګلیسي زده کوئ یا تاسو څومره وخت انګلیسي وایي او ته ورته نو ته به حتما ورته زما 3 کاله وشو چې انګلیسي زده کوم. 3 کاله وشو دا یو ډېره مهمه جمله ده. نو موږ تاسو په دې ځای کې د پرزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس نه کار اخلو. صحیح ده؟ اوس دلته موږ تاسو لومړی فاعل پیژنو. پکې هر جمله تاسو جوړه لومړی به فاعل ګورئ. فاعل په دې ځای کې څه ده؟ زما مطلب ده I. صحیح سو؟ زما مطلب ده I. اوس بل ته لیکم ګورئ I. صحیح؟ I زما 3 کاله وشو انګلیسي زده کوم. فاعل مې ولیکه. اوس دلته وګورئ. اوس زه have been ولیکم که has been. له I سره معلومداره خبره ده چې زه باید have been وکاروم. صحیح ده؟ ځکه has been موږ تاسو د هی شیډ سره کاروم. نو دلته لیکم I have been یا زما 3 کاله وشو چې انګلیسي زده کوم. اوس بل دې have been او has been نه به اوس موږ تاسو فعل پکې تشخیصو. فعل وپېژنئ. فعل په دې کې کوم یو ده؟ زما 3 کاله وشو چې انګلیسي زده کوم. دا زده کوم په خپله چی سو؟ فعل سو. زده کول ته په انګلیش کې وایي چې شی learn. خپل اول به زه learn ولیکم ښه چې زه تاسو پوه کړم. learn فعل کې ing راغلی. همیش فعل سره ing وکاروئ. نو ing م زه دلته ورکوم څه شی سو؟ دا ال به لږ څه غټ کړو. I have been learning. دومره تکمیله کړه. I have been learning. څه شی کې مثلا زما 3 کاله وشو چې زه په دې ځای کې اوس فاعل وپېژنئ. object په دې ځای کې څه ده؟ په بخښنې سره مفعول دلته څه څوک زده کوي؟ انګلیسي. I have been learning English. صحیح ده؟ I have been learning English. وشو بل ته موږ تاسو for کارو. صحیح سو؟ I have been learning English for څو ساعته دي؟ څو کاله؟ 3 کاله. 3 years. ډېر اسانه. دومره اسانه چې حد نور نه لري. یعنی ګورئ اوس ورته ما ته ویل چې زما 3 کاله وشو چې انګلیسي زده کوم. زما مطلب د I او I سره موږ تاسو have been کارو. I have been ښه چې شی زده کوئ؟ زده کړې ته چې learning دا فعل ده او English for 3 years. I have been learning English for 3 years. یعنی زما 3 کاله وشو چې انګلیسي زده کوم. راځو دویم ته. هغوی د سهار نه لګیا دي کرکټ کوي. اول به تاسو پکې فاعل پیژنئ. هغوی په دې ځای کې فاعل څه ده؟ هغوی ته په انګلیش کې څه وایي؟ they. وګورئ they. اوس به ستاسو ذهن ته ډایرکټ راغلی وي چې د دې لپاره موږ تاسو have been کارو. has been نه سو کاروئ کنه. they have been هغوی د سهار نه لګیا دي کرکټ کوي. یا بل په دې ځای کې موږ تاسو فعل پیژنو. کله داسې فاعل وپېژنده ورپسې د have been یا has been واچو بیا فعل ګورئ. په دې کې فعل څه ده؟ کرکټ کوي. کرکټ کول ته څه وایي؟ play وایي کنه. they have been play دی ورکه ing به اوس ورکې. they have been playing یا څه کې کرکټ. they have been playing cricket. اوس به ورپسې کوم کاروئ؟ نه. د نه لپاره موږ تاسو sense کارو. صحیح سو؟ they have been playing cricket since morning. They have been playing cricket since morning. اخر کې به full stop ورکوي. They have been playing cricket since morning. هغوی د سهار نه لګیا دي کرکټ کوي. فقط تاسو به په یو جمله کې لومړی فاعل تشخیصوي. پس د فاعل نه که تاسو ګورئ که چیرې هغه فاعل مفرد وي تاسو به په هغه کې has been اچوئ. که چیرې فاعل جمع وي have been به اچوئ او بیا به ورپسې فعل تشخیصوي. فعل څه شی ده؟ مثلا کوم فعل کار سوی که هغه مثلا زده کړه کول وي که هغه لوبه کول وي فعل بیا به فعل کې ing واچوئ او بعد دغه نه به تاسو سنس فار وګورئ. که چیرې د وخت ښودنه سوي وي نو سنس به ښیي. که چیرې داسې مثلا د ساعت وي کال وي میاشت وي بیا پکې سنس اچوئ فار اچوئ بخښنې سره او په اخر کې هم ورسره چې اچوئ هغه مفعول اچوئ چې باندې کار سوی وي. ښه بل موږ تاسو لرو وایي د هغې 4 ساعته شو چې جامې وینځي. هغه اوس څوک ده؟ هغه موږ تاسو ته تشخیص وکړو چې دلته اشاره سوې ده ښځینه طبقې ته. نو
د هغې 4 ساعته شو چې جامې وینځي. که چیرې د هغه و بیا هم موږ تاسو پیدو صحیح ده. نو اوس به موږ تاسو شي کارو ځکه د هغې ده. نو شي زه دلته لیکم. ګورئ ډېر یو اسانه درس ده. شي دپاره به موږ تاسو هاف بین کارو که هاز بین؟ نه موږ تاسو هاز بین کارو ځکه شي مفرد ده. شي has been فعل څه ده په دې ځای کې؟ فعل وینځل دی. she has been wash ING به مو ورکو کنه دلته مهم ING ده. ګورئ she has been washing صحیح شو څه شی؟ جامې وینځي. the clothes she has been washing the clothes. شو for she has been washing the clothes for 4 hours. دومره اسانه ده اندازه نه ده. she has been washing the clothes for 4 hours یعنی د هغې 4 ساعته شو چې جامې وینځي. انشاءالله درس دومره سختي نه لري، ډېر اسانه ده. فقط تاسو چې زده کوئ په دې کې به کله هم چې تاسو اول باید تاسو دا دوه زده کوئ. سنس فور دلته مې لیکلي سنس موږ تاسو د وخت د ټایم دپاره کارو. مثلا د سهار نه، د غرمې نه، د ماښام نه، د مازدیګر نه. نو داسې حالات کې موږ تاسو سنس کارو. او کله هم چې د کال خبر مثلا کال وسو یا مثلا وایي 5 میاشتې وشوې، 6 میاشتې وشوې، دې دپاره موږ تاسو د فور څخه کار اخلو. او بل موږ تاسو لومړی یو جمله لیکو. په جملې کې به تاسو اول فاعل تشخیص کړئ. فاعل هم چې کله ولیکئ بیا به ورپسې هاف بین هاز بین. که چیرې فاعل جمع وي هاف بین، که چیرې مفرد وي هاز بین. او بیا به ورپسې پکې فعل ګورئ چې دا فعل څه شی ده. فعل به لیکئ، بیا فعل کې ING ورکړئ. ډېر اسانه ده. دلته ما تیار سټرکچر هم درته لیکلی. دې سټرکچر نه کوئ چې زده کړئ. سبجیکټ اول کې راولئ، سبجیکټ، بیا به هاف بین هاز بین نه یو لیکئ، بیا به ورب ING نه لیکئ. په دې کې به صرف آبجیکټ راولئ یعنی هغه شی چې کار پرې سوی وي لکه مفعول سو کنه. او بیا به سنس یا فور څخه یو دان راولئ. خلاص ځاتې نور آخر کې به ما درس وایي. نو انشاءالله چې پې پوه سوي به بیا هم زه تاسو ته وایم که چیرې تاسو نه یې پوه شوي یا په درس یې نه یې پوه شوي حتما لاندې کمنټ کې موږ سره پوښتنې خپلې شریک کړئ. موږ ستاسو پوښتنې جوابوو. او که بیا هم نه یې پوه شوي موږ بله ویډیو هم په همدې جوړه کړو. خیر چې تاسو سم پرې پوه شئ. موږ تاسو ته هره ورځ داسې درسونه چمتو کوو. تاسو څخه زموږ دغه غوښتنه ده، هیله ده چې زموږ د حمایت، تشویق او پرمختګ لپاره یوازې ستاسو همکاري له موږ سره دا ده چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو ګڼ شمېر کسان دې چینل ته راسي او زده کړې پکې وکړي. زموږ وعده تاسو سره هم دا ده چې انشاءالله موږ به تاسو ته له همدې ځایه انګلیش تدریس کوو. تر بیا چې زه راځم ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. د خدای په